بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو هیوادوالو. نن وینې داس کې مینې ولسوالۍ د شمیچم یا د شابوی په ساحه کې وو چې دلته غټ اختر درېیمه ورځ دلته میلو ته ډېر په زرګونه خلک په سوونو خلک میلو دپاره راغلي دي. خو دلته مو یو بل یعنې مشهوره څېره چې اباسین شینواری د شعرونو سره تاسو ټول اشنا وئ او واقعیت سره ښایسته غزلې د وطن په باره کې ښایسته شعرونه زموږ هیوادوال یې ډېر خوښوي. اباسین شینواری چې زموږ سره ولاړ دی، اباسین به یې تاسو ته د وطن په باره کې یو څو بیتونه ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو وطندارانو ته، ټولو افغانانو ته زه زړه له کومې د دغه لوی اختر مبارکي وایم چې د لوی اختر نن درېیمه ورځ ده، بلکې اخري ورځ ده او موږ د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورۍ په سیمه کې قرار لرو چې دغه سیمه د هسکې مینې ولسوالۍ پورې تړاو لري او دغه دوستانو د یو شعر غوښتنه وکړه، نو الله ده وکړي چې د ټولو اوریدونکو او د ټولو مینوالو خوښ شي. نو شعر دی وایي چې ای مسافر خپل مکان ته راشه، ای مسافر خپل مکان ته راشه، دا د ګلونو وطن د جګو غرونو وطن افغانستان ته راشه. او تا نه بغیر په دې وطن کې خوشحالي به څه وي، په تنهایۍ کې دا ګلونه او دا سپرلي به څه وي. راځه راځه د خپلې خاورې نه نفرت مه کوه، د لیونو خویونه پرېږده دا عادت مه کوه. لږ رانږدې شه پښتونستان ته راشه، دا د ګلونو وطن د جګو غرونو وطن افغانستان ته راشه. او د بل وطن هسکې ماڼۍ او محلونه هیر کا، هغه د بل د لاسه غوښې او پولاونه هیر کا. دا خپل رنځور زخمي زخمي وطن د چا ته پرېښی، په سپین میدان د ظالمانو د دنیا ته پرېښی. یوې پوښتنې یو پرسان ته راشه، دا د ګلونو وطن د جګو غرونو وطن افغانستان ته راشه. او په انتظار د هرې خوا او هر بندر ته ګورم، کله اټک کله جیلم کله خیبر ته ګورم. په خپل وطن کې د دا کونډ یو یتیمان وګوره، هلته کونړ ته سر ښکاره کړه نورستان وګوره. په ننګرهار راځه لغمان ته راشه، دا د ګلونو وطن د جګو غرونو وطن افغانستان ته راشه. او ای ساده ګله ستا وطن خسرو او سپینو نه ډاک، دا هر یو غر دی د ډبرو مرمرینو نه ډاک. ستا د لاجبر او د مرجان او د یاقوتو صفات، ټوله دنیا که د پنشیر د زمرودو صفات. د سرو لالونو بدخشان ته راشه، دا د ګلونو وطن د جګو غرونو وطن افغانستان ته راشه. او ما اباسین خو خپل ځاني دا فیصله کړې ده، د خپل الله سره مې ټینګه دا وعده کړې ده. نور د سورمخو او د تورمخو بربادي به غواړم، د خپلې خاورې خپلواکي او ازادي به غواړم. دې عقیدې او دې ایمان ته راشه، دا د ګلونو وطن د جګو غرونو وطن افغانستان ته راشه. د ټولو مینوالو او د ټولو افغانانو د توجه نه یو جهان مننه او تشکر. ستاسو د راتګ نه ډېره ډېره مننه. مننه کوو د اباسین شینوارو نه هیوادوالو چې د اباسین چې کوم بیتونه ویل واقعا خواږه بیتونه، دردونکي بیتونه د وطن په باره کې. الله دې په عمر کې برکت واچوي. هیوادوالو هیره مو نه وي زموږ پیج درسه لایک، زموږ د یوټیوب چینل درسه سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې وایي ښه د ودانو صحیح په لوی الله مو سپارم. وطن افغانستان دی د خپل ځان